په دې پروژه کې د یو کارکوونکي په توګه باندې دغه حالت چې اوس وینئ زړه یې درد نه کوي؟ هغه خلک چې په خپل مابین کې لا سره یو وو او په خیانت کې سره شریک وو، هغو خلکو مقصد دغه ټولو چور کړي دي. د سردي بند پروژه د هیواد له دریو سترو زراعتي پروژو څخه یوه وه او لسګونه زره جریبه ځمکه یې لرله. دې ته ورته دوه نورې پروژې هم په ننګرهار او هلمند کې شته. دا پروژه د پخواني شوروي ائتلاف لخوا بشپړه شوې وه. دا پروژه په 1938 کال کې ډیزاین شوې ده او په 1939 کال کې عملي کار شروع شوی دی. د بند د روسانو لخوا کې روسۍ کمپنۍ وه د شورویانو لخوا چې مقصد دا تاسیس هم د هغو شوی دی، ډیزاین هم د هغو شوی دی، جوړ شوی هم د هغوی لخوا ده. د پروژې د بند سردي پروژې چې دا د غزني ولایت د اندړ ولسوالۍ کې موقعیت لري. فعالیت یې په دریو څلورو ولسوالیو کې ده چې په دیکو، په اندړو او په ګیرو ولسوالۍ کې ده. زه دا اوس د چاردیوال د پروژې په محوطه کې یم چې ښې دا خوا برخه یې اوس چې هلته د مامورینو لپاره یو تعمیر هم جوړ شوی ده، بودوباش لپاره یې هلته خپل د دفتري کارونه په مخ باندې وړي او دا قسمتونه یې اوس دلته مخکې فوټبال میدان هم جوړ شوی ده. دا قسمتونه یې زراعت لپاره اوس ځانګړی شوی دی ځکه پرسونل کم ده. لوبیا یې کرلې ده، کچالو یې کرلي دي او دا خوا قسمت چې ده دا نجارخانه ده، ورکشاپونه دي. تاسې کېدلی شئ چې وګورئ. درنو لیدونکو، مخکې د خپرونې تر پیل زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو زما ملاتړ مه کړی وي، ځکه زه ستاسې ملاتړ ته زیات اړتیا لرم. د دې پروژې عواید یو وخت دومره و چې د هیواد د وسلوال پوځ بودیجه تر 50% له همدې پروژې پوره کېده. د سردي پروژې جوړېدل 10 کاله وخت واخیست چې 1939 کال کې کارونه بشپړ شول او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د پروژې 80,000 جریبه ځمکه لرله. له سردي بند څخه اوبه کېده او د دې ځمکې د اوبو لګولو او تخنیکي کارونو د پرمخ بیولو لپاره 3500 کارکوونکي او کارګر په کار مصروفول. دا یوه اصلي پروژه د افغانستان ده، یعنی دوم درجه پروژه په افغانستان کې د بند سردي پروژه وه او په دې باندې سخت ډېر مصارف شوي دي. په دې کې ډېر بخشونه وو، د برق بخش وو، د ترانسپورت بخش وو، د ترمیم بخش وه، د تخنیک بخش وه، ریګریشن وو، حجاري و نجاري وه، د وسپنې د ویلې کولو، د وسپنې د ویلې کولو په مجموع کې څو بخشونه یې لرل؟ 14 بخش وو. 14 بخشولو 14 بخش وو چې صرف د همدې پروژې د کارولو لپاره استفاده کېدل. 14 بخش وو. بیا په دې 14 بخشو کې
هر یو ځان ته امریت و. د پلان امریت ځان ته و، د زراعت امریت ځان ته و، د حفظ مراقبت ځان ته و، د ادارې ځان ته و، د تخنیک ځان ته و، د برق ځان ته و. یعنې ټول بخشونه جلا جلا و. او بیا یې څو مدیریتونه درلودو. هر بخش څو مدیریتونه درلودو. خو پرسونل د ټولو تقریبا 3000 نفرو ته رسېدو. 3000 یوازې دې پروژې 3000 کسان 3000 لرل. یعنې دغه و پرسونل یې و. یعنې کارګر، اجیر، نجار، میخانیک، دغه ډریور، د زراعت بخش، مقصد دغه ټول سره یو ځای کې یعنې 3000 نفرو دلته کار کوي. دا اوس موږ کوم قسمت ته رالو؟ دغه دې قسمت ته رالو چې دا خپله جانشورخانې دي د برق چې پروژې ته یې خپله برق له دغو ځایه ورکول. دا 1 2 3 4 و 8 ځایه ډاینامیک ښودل سوي دي. دا د پروژې ته د دې وسایطو د دې دفتري کارو د دې ټولو دپاره یې دلته دغه برق ورکول له دغو ځایه. هر ډاینامو اغلب ګمان سره دا تر 100 کیلو واټه زیات برق تولیدولی سي او حدودا دلته 7 دانې همدغه ډاینامو بس 7 دانې ډایناموګانې بسته کړي دي چې تر 200 کیلو واټه پورې برق کولی سي دا تولید کړي. د اوسپنې، د ذوب، د سیمټو تولید او حتی دلته ځینې زاړه موټر یې لیدل کېږي چې ممکن د دوی د ځینو پرزو په تولید کې هم په دې فابریکې څخه استفاده سوي چې هغه پرزې تولید کړي. ځکه خپله په دغه ذوب د اوسپنې د ویلې کولو فابریکه چې دلته موجوده وله، دوی کولی سوی خپله یو پرزه ډیزاین کړي او خپله بیرته د اوسپنې په شکل کې تولید کړي. دا ظرفیت هم لرل. 45 کاله مخکې موږ په دومره لوړه کچه باندې ماشینري لرله چې خپله د اوسپنې تولید، د سیمټو تولید په داسې یو کلیوالي سیمه کې، دا غزني د اندړ ولسوالۍ د کوم چاردیوال ساحه چې ده، دا تقریبا یوه کلیوالي ساحه ده او کلیوالي ساحه ده او د بندسردي پروژه د بندسردي د پروژې یوه برخه ده. دغه ساحه چې ده، دغه ساحه دا خپله مربوط د ورکشاپ ده. ورکشاپ کوم شیان چې غیر فعال کېدو، د غیر فعال شیان وسایط چې کوم شی و هغه ټول دلته راوړو. دغه دلته زیرمه سوي دي. دغه غیر فعال وسایلو په هغو وخت کې په هغو وخت کې بغیر فعال یا قابل د ترمیم ولو چې بعضې شیان د لې درېدو. دا خپله دا ورکشاپ ده، ساحه د ورکشاپ ده. دا خپله هغه د جوړېدو د بازسازي ځای و. دغه دلته وسایط درېدو، بعضې وسایط له دې ځایه به انتقالېدو، تلو به ساحې ته، کار به یې پرې کوو په منظم شکل باندې، بیرته به په منظم شکل دلته راتلو، درېدو به په دې ځای کې دغسې ولاړ دي خلاص. دا ټول د دې پروژې مربوط و. دلته به خپله دغه د کانالو خپله د بند او د کانالو د جویو خپله د دغې پروژې دغه کارونه د ټول دغو وسایطو باندې به یې کول. بیا به یې بیرته دلته راوستل، دلته به یې ځای په ځای کول. مازدیګر به راتلو، سهار به تلو، بیرته به راتلو چې همدغه ځای کې اوس هم ولاړ دي. کله چې کانال نه جوړ شوی. دغه تعمیر خپله د دغو ورکشاپ ډیپو ده. ډیپو دا معنا چې دلته پرزجاتو دا شی به یې دلته پکې ولو، هغه هم ډیپو ده. دغه پرزجات دي، هغه یې هم دغسې ډیپو. صحیح ده. دغه پرزجات به اوس کوم پرزې ته به ضرورت سو، خپله به په هغه دور راتلل، هغه موټروان یا مستري به راتلل، پرزجات به له دې ځایه په دور سره اخیستو، هلته به یې ورکشاپ ته موټر به یې ترمیمول، بېرته به یې د کار ساحې ته. د سردي پروژه د روسانو لخوا په پرمختللیو وسایلو تجهیز شوې وه او د دې پروژې عواید د هیواد د وسلوال پوځ د لګښتونو لپاره کارول کېدل. د دې پروژې ټول تاسیسات
سلګونه اراده ترانسپورتي وسایل او لسګونه تولیدي ماشینالات چور او چپاول شوي او کومې چې پاتې دي د اوسپنې په ټوټو بدلې شوي. دغه سیدی دغه کمپاین دا کمپاین دی چې کله غنم ورسیږي او لو ته برابر سي نور هم ریبي هم ریبي هم پروړه ځان ته کوي هم غنم ځان ته کوي. خلاص دغه د لو کولو دپاره دغه کمپاین دی خپله د زراعت. تقریبا 15 کاله مخکې موږ دا ډول تجهیزات لرل چې اوسنۍ ماډرنه ټکنالوژي کې استفاده ترې کېږي چې هم ریبدل کوي، پروړه جدا ورکوي، غنم جدا ورکوي او تقریبا بوجیو ته آماده اچول دي. البته دا بس صاف کېدل هم کنه، صاف کېدل، تصفیه کېدل، ګنډلې ګونۍ ګنډلې ترمیمه او ګدام ته وړل کېدل، بس هلته تلل کېدل. د دې دې حد پورې چې خپله دلته بوجي هم د تللو دپاره صرف ګدام ته وړو او کولې خلاص. یعنی دا ډېره تعجب وړ خبره ده. بدبختانه چې موږ تقریبا 15 کاله وروسته په ډېر ابتدایي او کلاسیک شکل باندې زراعت په مخ باندې وړو. په داسې حال کې چې تقریبا دا تجهیزات دي چې 15 کاله مخکې د موږ په ډېرو ګاونډیو هېوادونو کې دا ډول تجهیزات نه ولو، خو موږ لرله. تقریبا 10 یا 15% اضافه نه ده پاتې. نو موږ هغه هم اوسپنه ده، یعنی ماشین نشته، نه ماشین شته نه پرزه شته. فقط 10% یا 15% که دلته پاتې دغه اوسپنه پاتې، نور څه نه دي پاتې، ټول چور چپاول شوي. داسې ویل کېدلو چې ډک ډیپو وسایل تجهیزات پیدا همدلته پاتې سوي ول او له 50,000 قلمه شمېرل سوو پرزو څخه اوس په ډېر کم مقدار کې پاتې دي. بیخي په کم مقدار کې پاتې دي. یعنې داسې دغه و چې ګریسبند پرزې دلته راغلي دي، په زرهاوو ټیرونه وو، په زرهاوو پرزې وي، ټولې ګریسبند وي، خو مګر ټولې چپاول شوي دي. دا په کوم موده کې تاسو په ډېرې چې دغه چورو چپاول شوي دي د مجاهدینو په وخت کې وو. اوس الحمدلله د دې محافظت په بنا باندې موږ وایو چې د 100% موږ هر چا ته اطمینان ورکوو چې د دې فعالیت هم الحمدلله ښه روان ده او حفاظت یې هم ښه روان ده. د سردې بند اصلي محصولات غنم، جغوندر او میرګولی وو. غنم یې د هیواد د وسلوال پوځ لپاره استفاده کېدل، جغوندر یې د بورې د تولید لپاره استفاده کېدل چې د بغلان د بورې د تولید له فابریکې سره قرارداد شوی وو، او له میرګولي څخه یې هم غوړي تولیدول چې د هلمند د غوړیو له تولیدي فابریکې سره قرارداد شوی وو. د دغو پروژې 80,000 جریبه مځکه دولتي مځکه ده، چې له هغې جملې چې 10,000 جریبه مځکه د خواجه نور په نامه باندې چې هغه مقصد تصدي ته ورکړل شوې ده. په هغو کې د زراعت کوټې او دغه جای هم شته او سیلو هم دغه وه. سیلو یعنی دیوالونه د سیلو وال شوي وو په ښو خښتو باندې او سر ته رسېدلي وو، خو پټه سوې نه ده. هلته ځینې کوټې هم جوړ کړي، هغه یې د چا لپاره جوړ کړي، او دلته خپله په چاردیوال کې هم ویل کېږي چې د خپلو مامورینو لپاره یې ځانګړي کورونه جوړ کړي وو په دې پروژه کې. دغه 22 تعمیره په پروژه کې دي، 15 تعمیره په دغه کې دي، په خواجه نور نه په بند سردي کې دي چې ډېر غټ تعمیرونه دي. دا ټول د روسانو لخوا جوړ شوي دي. خپله د همدې پروژې د کارکوونکو لپاره که د خپل ځان د اوسېدو لپاره د خپل ځان د اوسېدو لپاره جوړ شوي وو، خو بیا هم مقصد چې هغه پرسونل په وخت د ظاهر شاه یا د داود په وخت کې وو،
هغو د لوړپوړو مامورینو دي کورونه راوستلي وو دالته وو لوړپوړو مامورینو یې کورونه وو ورسره د لې په پروژه کې وو د داوود او د ظاهر په وخت حتی د دغه خلچانو په وخت کې مقصد وو دا په وخت داوود کې ډیزاین شوه تادونه مثال وشکېدو کته د تادونه دا شپږ چته وه ده شپږ چته پورته سوي وله یا پورته سوي نه وه شپږ چته په نقشه کې وه بیا موږ مثال تادونه مو غټ تادونه داسې دغه ورته سي داسې یو وخت راځي بعد تلیفون یا شی راځي دا چتونه نړۍ لاندې مثال موږ د پایګنی نه ده 3 متره مثال دا ستونونه کته واچول ملګرد ور واچول مثال محکم کو بعد لغم بیا مثال دغه دی یو چت نه ده د یو چت دغه بنا وکړه یو چت ورساوه دا نورم دغه د سیلو دا دوم چت هم بنا کو دلته مثال دغه ملګرانو دغه ټول شیان دغه بسکاران رالو بستی کړو خو بیا بل مثال دغه تاول راغی د داوود دغه ولاړ حکومت ولاړ بیا د ترکي حکومت سره راغی ترکي په حکومت کې مثال یو 2-3 میاشتې کار وسو اته جنگونه شروع شو اته په دې جنگو کې په صفات سو ده تر دا وسه پورې پاتې دغه سیلو د کومې موخې په خاطر باندې جوړ سوی ولا کوم دولتي غنم یوازې په کې کې باید ساتل سوی ولا کله عامو خلکو غنم اخیستل کېدل او دلته به ذخیره کېدل دا له عامو خلکو اصلاح شوي تخمونه مثال په کې تربیه کېدل دلته په کې ساتل کېدل مثال د کنزلو تخمان موږ مثال د جغندر دلته کرل بیا په افریقا د برې دلته په کې جوړوله دا ټول په پلان کې وو په پلان کې وو دا باید د غوړو مثال موږ جغندر کرلی وای او دغه برمج نستلی وای او د کنزلو مثال او مرګل نه دي دلته موږ دغه کو وکرل بیا ډیره ښه نتیجه ورکړه موږ چې دلته یو په افریقا د غوړو مرګلو د میندکو وړي وو باید دغه په افریقا دلته او هغه جایسي د هغه د پروسس لپاره مو پټ کړو بیا د انشادر خلکو سرکت کو یو هغه جایونم ټول ورته کانکریټ کړي وو ماشینان وو د پروسس لپاره ماشینان و هغه ولاړو لما بین ولاړو او دلته مثال د ګندم پاکي لپاره موږ ترشل دغه درلو د کمپاینونو درلو د غنم بیرول درو کول به هغه په داتول انقلاب کې لما بین ولاړو او دغه کوټیم تخریب سوی ټول دغه وسایطو په اړه د ما پوښتنه ولسي دا اوس داسې کونډې که پرسې ته وینې زړه درد نه کوي ما یو دغه یو پایین رتبه یو دغه د املاکو دغه وم کارمند وم خو هغه خیانتونه چې په دې پروژه کې سوي دي یعنې په ټول افغانستان کې دغسې دغه سوي دي اهل د کار نه ده سپارل سوی په دې پروژه کې هغه خلک چې په خپل مابین کې لا سره یو وو او په خیانت کې سره شریک وو هغو خلکو مقصد دغه ټولو چور کړي دي ګوره ورته دغه ماشینونه دي ماشینان نسته پکې مقصد باډۍ ولاړې دي د پروژې د لا فعالیت لپاره موږ انشاءالله کارونه روان کړي دي او له وزارت هم هیئت راغلی هغو له موږ سره وعدې هم کړي دي چې انشاءالله په ښه معیار باندې به دا بیرته برحالوو که دا خپرونه مو خوښه سوې وي نو د دا ډول نورو ښکلو خپرونو د لیدلو لپاره زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر بیا هم په لاس سپارم